طالبان وایي د هغوی یو قومندان مولوي مهدي مجاهد چې په دې وروستیو کې له طالبانو جلا او د دوی پر ضد یې جګړه پیل کړې وه ووژل شو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. خو د طالبانو دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې زیاتوي چې مولوي مهدي په داسې حال کې چې غوښتل یې ایران ته ولاړ شي د هرات په سرحدي سیمو کې د طالبانو د سرحدي ځواک له لوري وژل شوی دی. د مولوي مهدي مجاهد یو ویان چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مجاهد وژل کېدل تایید کړل. دوستانو، زموږ خبرونه تر همدې ځایه پورې وي. د نورو معلوماتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.